بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند أولدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دانن موضوع دا تكبيرات التشريق شرعي حيثيات أو وقت. دا تكبيرات التشريق ثبوت بقرآن كريم سرا. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. سورة البقرة 203 نمبر آيات مباركة. ترجمة: او یاد کړی تاسو الله جل جلاله په دې شمیرل شوي ورځو کې. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق. إعلاء السنن څلورم جلد یوسلو اتڅلوېښتمه صفحه. شاه مفسرین عبدالله بن عباس رضی الله تبارک وتعالى عنهما فرمایي په آیات مذکوره کې چې الله تبارک وتعالى ایام معدودات ذکر کړي وي، د هغه څخه ایام التشریق مراد دي. د ایام التشریق تفصیل را روان دي. د تکبیرات التشریق ثبوت په حدیث شریف سره. عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. سنن كبرى للبيهقي 315 صفحات څلورم جلد. عبد الرحمن بن ثابت د جابر څخه روایت کوي، مبارک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د عرفات ورځې د نهمې ذی الحجې د سهار د لمانځه څخه تکبیرات التشریق شروع کړل، بیا تر آخري ورځې پورې د ایام التشریق د مازدیګر تر لمانځه وروسته به ووایه، بیا به نو ختم سو. خلاصه: تکبیرات التشریق تر 23 لمانځونو وروسته ویل کیږي. د عرفات د ورځې د سهار یعنی نهمې ذی الحجې څخه بیا د 14مې ذی الحجې تر مازدیګره پورې ویل کیږي. د تکبیرات التشریق ثبوت د صحابه کرامو په آثارو سره. عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. إعلاء السنن سلارم جلد يوصل اتڅلوېښتمه صفحه. حضرت علي رضي الله تعالى عنه د عرفات د ورځې د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر آخري ورځې پورې د ایام التشریق د مازدیګر تر لمانځه وروسته به دغه تکبیرات وویل او بیا به نو ختم کړل. د تکبیرات التشریق الفاظ به څوک وایي او څو ځلې. د نهمې ذی الحجې څخه بیا تر 14مې ذی الحجې پورې همدغه تکبیرات پر شهریانو او کلیوالو، نرانو او ښځو، منفرد او جماعت والا باندې یو ځل ویل د فرض لمانځه څخه وروسته واجب دی. اول نارینه به په لوړ اواز سره وایي، ښځینه به په کښته اواز سره وایي. تنویر الابصار والدر المختار جلد 3 صفحه 1 وتبيين الحقائق جلد اول صفحه 544. د تکبیرات التشریق الفاظ. عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المصنف ابن أبي شيبة 1594 نمبر حديث شريف. د ایام تشریق وجه د تسمیه مشهور قول دادی. اول دا د تشریق اللحم څخه یعنی د غوښو د وچولو څخه ماخذ دی. تشریق وای و دی وچولو ته
یعنی په همدغه ورځو کې د ذبیحې یعنی د قربانۍ غوښې وچیږي. بعض بیا دا وایي دا د شروق الشمس څخه ماخوذ دی، یعنی د اختر د لمانځه لپاره تر شروق الشمس یعنی د لمر تر ځلېدلو پورې انتظار کولو ته وایي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې مؤمنانو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې دا تر 23 لمونځونو وروسته یو ځل ویل چونکې واجب دی چې موږ تاسې نران او ښځې، کلیوال، شهریان، منفرد، جماعت والا ټول په ښه اهتمام او په مینه سره ووایو. او د دې څخه علاوه نور په سنت مقدار کې دغه چې دی کم مقدار معین نه دی راغلی، هر څومره ویلی سي. د دې ورځو د اذکارو څخه په مخکې کلیپ کې ما تاسو ته بیان وړاندې کړی دی. نو دا تکبیرات تشریق باید زموږ او تاسو څخه هیر نسی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.